نن درته د ډاکټر نجیب لور په اړه هغه خبرې لرم چې اشرف غني سره یې توند غبرګون ښودلی. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي او د داسې جالبو ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د ډاکټر نجیب الله لور د خپل پلار په اړه د ولسمشر غني په څرګندونو توند غبرګون ښودلی. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور موسکا نجیب د ولسمشر غني په هغو څرګندونو توند غبرګون ښودلی چې ویلي د ډاکټر نجیب لویه تېروتنه دا وه چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ. له اشرف غني د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک شورا کې په یوه ویډیویي کنفرانس کې وپوښتل شو که د سولې لپاره له واکه د هغه لرې کېدل یو شرط وي هغه به یې ومني. غني وویل چې د ډاکټر نجیب د ژوند تر ټولو ستره تېروتنه هماغه و چې اعلان وکړ استعفا ورکوي او دغه فلم به بیا تکرار نشي. خو موسکا نجیب پر خپل فیسبوک کې د ولسمشر غني د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه د 20 کلن فلم پروژه نه ده او د سولې لپاره د نجیب الله په نیت او ملت پالنې یوازې افغانان پوهیږي. موسکا نجیب د ډاکټر نجیب کوچنۍ لور ده چې عکاسه او د مستندو فلمونو جوړونکې ده.